غزني ولایت ته د غصب شویو ځمکو د استرداد ارزونې او مخنیوي په موخه د ځمکو د غصب او استرداد مرکزي کمیسیون د عدلیې وزارت د امارتي ځمکو د غصب د مخنیوي او استرداد وزارت او د یو شمېر نورو دولتي ادارو لوړپوړي پلاوي سفر وکړ. د چارو ادارې عمومي رئیس ویل چې اسلامي امارت لکه څنګه چې د نشه یي توکو د مخنیوي او د هیواد د بیا رغونې په برخه کې هوډمن دی، همدارنګه د ځمکو د غصب په مخنیوي کې هم پرېکنده هوډ لري. اسلامي امارت لکه څنګه د معتادینو علاج د فعالیتونو کې راوست او د مخدره موادو کرکیلې ته د پای ټکی ایښودل بې له دې نه چې څوک د ستاینه وکړي او یا موږ سره کومک او تعاون وکړي دا فعالیتونو کې راوستلی شو. یا د عامو د تخریباتو سلسله کوم چې د لسګونو کاله را په دې خوا روانه وه هغه دپاره په میلیاردو افغانۍ تخصیصول هغه باندې عملا کار شروع کول دا په فعالیتونو کې راوستله. او هغه ولسوالۍ او دیهاتونه کوم چې په لسیزو کې هغه محروم پاتې سوي هغو ته رسیدګي دا په فعالیتونو کې راوستلی سوله وغیره وغیره. نو دغه یې هم په فعالیتونو کې راوستله چې موږ که څومره امکانات لرو دغه په محوطه کې باید موږ د غصب د مخنیوي سلسله نوره ودرو او کوم چې غصب سوي دي ځمکې هغه باید تصفیه سي او تثبیت سي. ورته مهال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست وزیر هم ویل چې اسلامي امارت د غصب د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې په دغه برخه کې له اسلامي امارت سره همکار پاتې شي او د غصب شویو ځمکو په تثبیت کې له حکومت سره همکاری وکړي. نظام امارت اسلامی، رهبریت امارت اسلامی این جلوگیری غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده را در اولویت خود قرار دادن، برایش وزارت تشکیل دادن، برایش کمیسیون تشکیل دادن، برایش در هر ولایت کمیته تکنیکی تشکیل دادن، همه ما و شما این را در اولویت خود قرار بدیم. این را به ذهن ملت مردم خود بیندازیم. مردم ما ایمانا، عقیدتا، وجدانا این را بدانند که این متعلق به همه مردم است، شخص خودمان نیستند. ما ای را محوطه ممنوعه خود در دادن ما، گشتاندن ما، این برای ما جایز نیست. په همدې حال کې د امارت د قضایه عمومي رئیس او د یاد کمیسیون سکرتر په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان په سطحه 3,900,000 جریبه ځمکه له غصب څخه خلاصه شوي چې له همدې لارې لسګونه میلیونه افغانۍ عواید د دولت خزانې ته جمع شوي. څه د پاسه 9 میلیونه جریبه ځمکه چې په دې کې د غصب مخنیوی شوی ده او په بانک زمین کې د عامه مرعا او الپچرو په نوم باندې ثبت شوي دي. هکذا دا موضوع چې په مزار شریف، بلخ ولایت او جوزجان ولایتو کې هم مهمه ده. هلته هم تخنیکي ټیمونه د اراضي تللي دي د کمیسیون په رهبري باندې. په مزار او په جوزجان کې هم په ډېرو ولسوالیو کې دا کار ترسره کړی ده. نوموړي همدارا زیاته کړه چې یوازې غزني ولایت کې شاوخوا 40,000 جریبه ځمکه له غصب څخه خلاصه شوې. په غزني ولایت کې الحمدلله موږ ډېر کار کړی ده. تشخیص او تثبیت خو انشاءالله بیخي زیات ده. کارونه مو وستر نور کله ډیر منظم شوي دي. په غزني کې د ادارو همغږي مور سره ډیره شوې ده. خو څه د پاسه 40,000 جریبه ځمکه مسترده موږ لرو. یوازې په همدغه 40 کال کې له 40,000 جریبه نه موږ زیاته مسترده ځمکه لرو. د مسؤلینو په وینا د ځمکو غصب د مخنیوي بهیر په ټول افغانستان کې دوام لري چې له هغې جملې یوازې کابل ولایت کې 6,940 جریبه ځمکه له غصب څخه خلاصه شوې.